ښه نن اخري ورځ وه په خیر سره دلته شاه جان را سره ته چې دا څلور کلنه دوره کې څه زده کړل او څه یې ونه شاه جان ډېرې مبارکي ډېر مبارکي سګنیچر ډې په خیر تېره شوه په خیر باندې زارې مخ روان ده سمې روان دي او تا ته هم تبریک خیر وسې وروره څه دې زده کړل یوه خبره ولا باید په هر شي کې صبر حوصله همت بېشکه موږ ډېره وکړه که نه مننه خیر خیر تا ګل ده سلامونه بډنګې مبارک دی مبارک دی مبارک دی ارشاد زه دلته ګرځم داسې کس پیدا کوم چې په څلور کلو کې یوه خبره ما ووایي چې یوه خبره مې صحیح خبره زده کړې ده دې خوا راځم عصمت بایي ته راځم زه دلته دې ملګرو سره راځم اول خو د تبریکي ورته وایم د فراغت او سګنیچر ډې زه یو خبره کوم چې یوه خبره تاسو په څلور کلنۍ دوره کې څه شی زده کړې کرامت لومړی ته ووایه دا چې مثلا څنګه کولی شو د ژوند دغه پړاوونه چې دا کوم مدیریت کو او مشکلات چې کوم ژوند کې ورسره مخ کېږو هغه څنګه حل لارې ورته ولټوو ډېر ښه عصمت وروره تاسو یوه خبره چې زده کړې صحیح خبره تر تعلیمي ډګر نه اخوا د ژوند هغه مهم اصول او قواعد مو زده کړي چې ژوند څنګه باید مخته بوځو څنګه مخکې وځو څنګه د ستونزو سره مطلب لاس و ګریوان یې ستونزو سره چې موږ مخامخ کېږو څنګه ورسره واقعا دا زموږ او تاسو موضوع هم د او اقتصاد پوهنځي هم دا موضوع هم د مدیریت تاسو وروره کومه یوه خبره د تحصیل تر څنګ درته وایم چې ډېر ښه ملګري مو سره پیدا کړل او ښه ملګري وو ډېر مننه نور والله ما دې وخت سوال خاطر ورته وبل توریال دا سین کې عرفان دا عرفان کومه خبر دې زکړه په دې څلورو کالو کې صحیح خبره یو دانه یوه خبره د ژوند سره وروره ولا مبارزه زده کړې ده یو خبره بس سختیانو سره مو چې خبره ډېر ښه زه ګرځم دغه چې یوه خبره چا خاص کومه خبر زده کړي عبدالولي ته ورځو چې موږ د سیم تر ټولو ځوان لومړی به هغه ته ورشو شانزي ته شانزي به یوه خبر دې چې زده کړې په دې څلورو کالو کې چې موږ نه دی زده کړی هسې به سپاره شو یوه خبر چې ښه خبر زده کړي هغه څه شی ده ښه شی دې زده کړي یوه خبره په څلورو کالو کې چې تا پخوانه اوس د اوس دې زده یعنې څه نور به نه وایو تا ورو یوه خبر چې زده کړي اقتصاد څه شي ده اقتصاد څه شی ده حاجي صاحب یوه خبر وکړه چې تا په دې څلورو کالو کې ښه زده کړې چې پخوا دې نه وه زده مطلب یو فن درته ګرځېدلی هغه وایه سوال یوه داسې پوه شو اقتصاد دې ته وایي چې مثال ته د غوښ ځای لوبیا خورې اقتصاد وایي پوه شوې دا ملګري ټولو سګنیچر ډی وه د امضا او لاسلیک ورځ اخري امتحان و نو ځینې ملګرو نه پوښتنه وکړه چې یوه خبره دوی څه زده کړي دي نو دا دې خاطر باندې ما خپله یو څه زده کړي دي هغه دا راځه بس خپله ووایم چې د اقتصاد پوهنځي کې یو سړی دا نه وایي چې مطلب دا د سختي شي دا بیا سخت شي او دا به مطلب جب خرچه نه کوي او یا به یو یا به بلې په کورنۍ به مشکایت نه اقتصاد پوهنځی داسې یو پوهنځی دی چې هغه انسان ته د ژوند کولو مدیریت ښیي مطلب چې دغه ژوند زه څنګه وکړم مطلب دا نه وایي چې پیسې مه خرچه کوه پیسې مه خرچه که خو په هغه اغېزمنو لارو باندې کوم چې کې ستا د مطلب ګټه هم ډېره وي او سکون هم ته حاصل کې نو ما چې یوه خبر زده کړې یو شی مې زده کړې اقتصاد نه چې فارغ شوم هغه دا و چې ما زه په دې وپوهېدلم چې زه دا خپل ژوند څنګه مخته یوسم خپلو خپلوانو سره ملګرو دوستانو سره او داسې نور یعنی چاپېریال سره څنګه واوسېږم الله مو مل شه ښه وخت